محترم اوریدونکو د چاینا او پاکستان اکنامک کریډور تقریبا 10 کاله پوره کیږي. دا منصوبه د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي ترقۍ لپاره یوه اهمه منصوبه بلل کیږي او دا په بیلټن روډ کې ډیر اهم کردار لري. بیلټن روډ د چین یوه لویه او اهمه منصوبه ده. چین غواړي چې د همدې منصوبې له لارې ټوله دنیا د سړک او ریل له لارې سره وصل کړي. دا منصوبه خاص کر د اسیایي هیوادونو هغه چې ترقي پذیره دي هغوی لپاره لارې او منصوبې جوړول دي او د دنیا لپاره د تجارت اسانه کول دي. په دې منصوبه کې د منطقي او نړۍ په سطحه د هیوادونو ترمنځ د تجارتي فرهنګي او اجتماعي روابطو په اسانه توګه او د ځمکې له لارې د سړک له لارې او د ټرین له لارې وصل کول اصل مقصود او هدف دی چې اکثره مصارف او بلکې ټول مصارف چین په خپله غاړه اخیستي. چې د معاهدونو وروسته دغه منصوبه د هیوادونو ملکیت ته سپارل کیږي. یو سرمایه‌دار هغه وخت سرمایه گذاري کوي چې هغه د ټرست او شوق لري، نو په همدې خاطر باندې چین ټرست پکې لري. په همدې خاطر د دغه منصوبې خرچه چین په خپله غاړه لري. په ټوله نړۍ کې د چین صادرات تر ټولو زیات دي. د ټولې دنیا د تجارت مناسب د چین 15% ایکسپورټ یا صادرات کیږي، کوم چې مالیت یې 4.6 ټریلیون ډالر جوړیږي. په همدې خاطر تر ټولو زیات د دغه منصوبو ضرورت چین لپاره دی. که تاسې د نړۍ په سطحه د چین دغه منصوبه وګورئ نو د چین پاکستان اکنامک کوریډور یا د سیپیک دغه کومه منصوبه چې دا به تاسو ته ډیره کوچنۍ او وړه ښکاره شي. د ریپورټونو مطابق چین تر اوسه پورې په دې باندې 1 ټریلیون ډالر مصرف کړی دی. دا چې د ایشیایي هیوادونو لپاره چین 8 ټریلیون ډالر مختص کړي دي. چین په نورو هیوادونو کې هم د خپل سرمایه گذارۍ دغه پروسه ډیره پراخه کړې ده. که وکتل شي چین په پاکستان، سریلانکا، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ملیشیا او ازبکستان کې مختلف سرکونه او د ریل پټلۍ جوړې کړي دي او کار پرې روان دی. دا چې بعضې ممالک د چین سره د بیلټن روډ مخالفت کوي، هغه هیوادونه هم په یو څه منصوبو کې د چین سره په دغې برنامو یا دې پروسو باندې دستخطونه کړي دي، په کوم کې چې هندوستان او امریکا هم شامل دي. چین تر اوسه پورې 150 ممالکو او 32 بین النظامونو سره له 200 نه زیات د تعاون منصوبې لاسلیک کړي او دستخط یې پکړی. د سیپیک منصوبه د چین او پاکستان ترمنځ اهمه منصوبه بلل کیږي. همدارنګه په بیلټن روډ کې ډیر مهم رول لري. په 2014 کې چې کله چین د سیپیک اعلان وکړو، ډیر نه ډیر وخت د دې په نقشو او د دې په مفروضو او د دې په دستخطونو باندې تیر شو. همدارنګه بعضې ممالکو د دې منصوبې مطابق د بعضې خدشاتو او اندېښنو اظهار وکړ، غوښتل یې چې دا منصوبه ودروي. لیکن چین غوښتل چې برای راست په پاکستان سرمایه گذاري وکړي، نو په همدې خاطر باندې او چا ونه شو کولی چې د دې مخه ونیسي. نو هماغه و چې دا منصوبې تکمیل شوې. یوه خبره دا ده چې په دغه منصوبه کې پاکستان د چین نه ډیر څه زده کړه وکړه، چې په عملي ډول سره تجربې د چینی پوهانو او مسلکیانو څخه وکړي. دا هم لویه فایده د پاکستان د انجینرانو لپاره ده. همدا وجه ده چې په دې ملک کې هنرمند افراد او دغه قوت مخ په زیاتېدو دی. چین د پاکستان سره په آی ټي، ټیکنالوژي او الکترونیک مختلفو شعبو کې جاری ساتلی دی.
د دې منصوبې تقریبا 10 کاله پوره شول. یو څه اندازه فواید پاکستان ته هم په لاس ورغلي دي، خو دا چې ML1 کومه غټه منصوبه ده د دې منصوبې هغه تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې. دا چې تمه کېدله چې دا پروسه به 10 کاله وروسته یو ښه نتیجه ورکړي، خو دا د موږ وینو چې 10 کاله وروسته د CPEC پروسه هغسې نتیجه نه ده ورکړې لکه څنګه چې تمه کېدله، او برخلاف د هغې په پاکستان کې ډېر سخت اقتصادي مشکلات او اقتصادي حالات خراب شوي دي. نو په همدې خاطر باندې دغې منصوبې ته بیا ځلې اهمیت ورکولو په خاطر باندې د چین سره خبرې اترې، ملاقاتونه او په دغې منصوبه کې د پرمختګ لپاره هلې ځلې روانې دي. دا چې پوهان په پاکستان کې د اقتصادي وضع خرابېدلو لامل سیاسي ضعف ګڼي، د CPEC پروژه یا د CPEC دغه منصوبه چې دا جریان پیدا کړي، نو پاکستان به یو لوی اقتصادي مملکت جوړ شي. که چیرته د پاکستان سیاسي استحکام را نشي او همدارنګه د IMF سره معاملات طی نشي، نو په پاکستان کې د چین په شمول هیڅوک هم سرمایه‌دارۍ ته زړه نه